بابا دا څه اوس کو څوک بار ویني نو څه به وایي وایي به چې د کټي په شان زوی ګرځي او پلار یې ناجوړه هم دی او رخشي هم صفا کوي څه وکړم بچی په کټ پرتو مې زړه تنګ شو نو داسې کار وکړه بقا یو څو رکاته نفل وکړه موږ ته دوا وکړه چې خدای زموږ دا بیړۍ همیشه پار ساتي بابا نه قربان دي شم هلکه میټر دی بیا چا تختولی څه معافي غواړم زما میټر نن چا نه دی تختولی نن ستاسو میټر چا تختولی څه مطلب مطلب دا چې هغه شیرخان په زبردست باندې ستاسو په ځمکه باندې قبضه وکړه د شیرخان دا جرت قسم مې د په خدای وي چې هم په دغه ځمکه باندې د شیرخان قبرستان جوړ کړمه راځه راپسې سما د بچی حفاظت وکړې پروردګار شیریا زه ته دا ټریکټر ودروه دا ټریکټر هېڅ څوک نشي ودرولی خرابه خانه د شیرخان په جامه کې پټ کېده زه ته د صنوبر سره پنجوالو کوشش مه کوه غلی شه شیرخان چې یو ځل په کوم شي باندې قبضه وکړي نو بیا د دنیا یو طاقت هم ترې نشي اخیستی دا ځمکې زما دي ټریکټر زما دی خاني زما ده ته څوک یې هتیارو سره ټاټې مه جوړ صنوبر خانه یو میږی د هاتي مرګ هم جوړېدی شي هغه میږی چې هرکله د هاتي خپو لاندې راشي نو چغړې وکړې شي او کله چې میږی ستا پرې پوزه کې در ننوځي نو تا ته به بیا هغې پټه ولګي وخېږه دېخوا دېخوا ودېشه په دې رسېږي هله یاره دې زره سلام ته دا نور بیا را پارسل که کته راکوشه خیر خدای تانیدار صاحب چېرته روان یې څه دا څه دي دا سړي دي پنچر شوي دي بکواس مه کوه دا چا زخمي کړو ته چېرته وړې ده وا تانیدار صاحب ته جوړ اوسه پورې اکبر نه پېژندې ډېر ښه دی پېژنم او ځکه تا تپوس کول غواړم نو بیا دا پوه شه تانیدار صاحب چې دا بیش زخمیان کړي دي واچ عادت کړی دا زخمیان هسپتال له ورسوه تانیده به بیا زموږ کور ته لږ ورسوې تانیدار صاحب لږ په مزه دا به تاله پته ولګي الله قربان دي شم هر ساعت وایي رکشیوالا ستا د یارانې نه مې توبه ده دا ولې ګوره که نه تا سره رکشه شته موږ په ښار کې تېل ونکو په دې ځنګل بیابان کې خوشي تشي ګرځو موږ تېل کول غواړو ښه سیل کول غواړې اوهو زه خو به د باندې داسې سیل وکړم چې تا به په خپل ټول عمر نکیری کړی خو په دې کټاره رکشه کې نه په لاهورې کې مې صمد خان دوست دی او نن یې نوې رکشه راوستې وه او ما پکې د ټولو اکټرانو د هیروګانو ټول مې پکې لګولي دي او بس په هغې کې به کښېنو او ښه د برابرې سیل وکړمه او هلته کې په شیباغ کې د بدر منیر او د یاسمین خان شوټینګ دی ظالم ډانس دی هغه به ګوره که نه ما بدر منیر ډېر خوښ دی لږ ستا په شان ګوره دا زما بلکل نه لګي چې زه یې ماته بل اکټر نه خوښوي اورې که نه دا اکټران مې اکټران لري که که نه ګوره بدر منیر شوټینګ دی که نه ټوله واچومه دا نشي کېدی هلته به ته بلکل د هغه قریب هم نه ځې دا نه زه په خپل اکټر یم رکشې والا یم او شوټینګ به وګورې یاسمین خان به وګورې لرې نه ښه نږدې به نه ځې ډېر حرامیان دي هغه هم دا اکټر ټول پېژنم یاره خان یو داسې پیغمنی پټاخه مې دله صحیح کړې ده که والله ودې کته نو خوله کې به دې اوبه راشي دا دې خدای ژوندی لري نوریا ستا غوندې خدمتګار چې را سره یي نو د پټاخو څه کمی دی ځکه چې ته یو بهادر زمې او زه د بهادرانو قدردان یم که د څه امداد ضرورت وي نو ویلی شي ته زما څه امداد کولی شي هر قسم نو بیا راته د شریک پته ښولی شي شریک ولې نه نو بیا راته زر د هغه ظالم پته وښیه چې د یو مظلوم یې بدل ترې واخلم د هغه اصل نوم شیری دی او هغه په برکنډي کې اوسېږي
ولې نن سبا خلک هغه ته ملنګې وایي. ډېره موده دې رانه ځان پټو ساتلو ملنګیا، خو نن یاد ساته زه به تا په هغه مرګ وژنم. تاته پته نشته اور ولګېدو. اور ولګېدو؟ چا اور لګولی دی؟ شلي اور لګوله. ما خیال دی دا جوړ لیونی شوی ده. راځه مورې چې کور ته دې ورسوم په رکشه کې. کور ته؟ زما کور ته خو لګېدو، اور لګېدو. چا چې ته لیونی کړې مورې، خدای دې هغه هم داسې لیونی کړي. شو پاتې باجې مارو د اختر موز مو قضا شو. زمانه زه ستا سره خبرې نه کوم، ستا ډوډۍ مه تپوس نه کوم، راسه نه زه بیماره یم. وګوره ته مدینه خدای دې ستا دا تبه په ما واچي او زما دا دې په تا واچي. خو څه فکر مه کوه، ما یو کال په پیرسباد کې یو ډاکټر سره کمپیوټرینګ کړی وه. زه ډاکټر یم، زه طبیب یم او زه حکیم یم. ووایه زه ستاسو خدمت وکړم. ټیټرمایسین دنه ولګوم او کرکشمایسین دنه ولګوم. جانو د ټمې کور ته څوک د ورځې نه راځي، چې کله راځي نو د شپې په تیارو کې راځي. مورې که زه ستا لور سره ټوکې ټکالې او خنداګانې کوم نو د دې مطلب دا نه دی چې زما دې سره مینه نشته. زه خو یو صادق انسان یم او دې نه مخکې څو څو ځله دلته تللی راغلی یم، خو تا مخکې چې زه دونه نه یم ټوکلی. اخر زما قصور څه دی؟ ته اوس لاړ شه، زه ګلنار سره څه خبره کوم. دا دې څه وکړل مورې؟ ما چې هر څه کړي دي نو ټیک مې کړي دي. ته ما د مینې محبت دپاره نه، د یو دشمن نه انتقام اخیستو دپاره لویه کړې. دشمن؟ د کوم دشمن نه مورې؟ د خپل پلار نه. د خپل پلار نه؟ او لورې اوس وخت رالو چې ته د هغه نه خپل کام واخلې. زما پلار څوک دی او چېرته دی؟